زه به نن زموږ چې کوم نوی درس دی هغه به په پولیګان ټولز کې وي. دغه پولیګان ټولز موږ سره یعنې چې کوم شارټکټ دی نو هغه وای دی، او د دې نه علاوه چې کوم دی موږ په دې کې څه نوي کمانډ لیدلی شو. تاسو وګورئ چې موږ سره پولیګان دی، سټار دی، کمپلیکس سټار دی، ګراف پیپر دی او بل سپین دی. لومړی موږ سره پولیګان، او چې کله زه پولیګان وایم نو تاسو کتلی شئ دا د پولیګان شکل دی موږ سره، او بیا د دې خپل موږ سره چې کوم دی څه پراپرټي کې آپشن شته دی، کمانډ شته موږ سره. دا پولیګان د سټار په ځای باندې موږ استعمالو. چې کله موږ یو سټار جوړو نو دغه سټار دپاره موږ پولیګان اخیستلی شو، خو موږ په دې آبجکټ کې ډایرکټ تغیرات نشو راوستلی. کله چې په یو آبجکټ کې ته تغیرات راولي، د تغیرات دپاره ما ورته ویلي چې موږ به څه استعمالو؟ شیفټ به استعمالو. چې کله شیفټ ته سلیکټ کړې او دې کې ته تغیرات راوړي نو ګوره فلحال په دې کې تا سره څو کونجونه دي، څو کارنر دي، نو هغه 15 کونجونه یا 15 نوټ موږ سره موجود دي. او کله چې ته په یو نوټ باندې ودرېږې او دا داسې سره راټول کړي نو د دې نه تا سره څه جوړ شي؟ یو سټار جوړ شي. او که زه دغه سټار دغه کونجونه زه وشمارم نو تاسو وګورئ څو کونجونه لري فلحال؟ 15 کونجونه. زه هم چېرې دا سټار جوړوم، زه هم چېرې ما سره د دې دا کونجونه چې کوم دي دا باید زیات راشي. نو ته راشي دا ډرا وکړه ځان سره، او د هغې نه بعد چې دلته ته وګوره اوس فلحال موږ سره چې کوم دی 15 کارنر دي. نو زه به دلته ورته ورکړم چې ما ته راکړه فار ایګزامپل 8 کارنر یا 8 کونجونه راته راکړه، نو انټر بټن یې سره به تاسو چې 8 کونجه دې واخلي در سره، او د هغې نه بعد به داسې طریقه ته وکړې را به شي په دې شیفټ باندې به کلیک کړي، او د دې نه بعد به راشي په دې آبجکټ کې به ته د دې شیفټ په واسطه څه راولي؟ تغیرات به راولي. که موږ د آبجکټ دا کونجونه شمارو نو هماغه 8 کونجونه به موږ ته راکړي، او هماغه 8 نوټس به تاسو سره په دې کې موجود وي. خو د دې پولیګان خاص مطلب موږ سره کوم یو دی، اوس په د څه دپاره استعمالېږي؟ تاسو بعضې پوسټرو یا بعضو لوحو کې لیدلي وي چې انیمیشنس او یا تخفیف او یا نورې خبرې لیکلي وي، نو هغې دپاره چې کوم دی اکثره ټایم موږ پولیګانس استعمالولی شو. نو زه که دې باندې کلیک وکړم او راشم دې ځان سره ډرا وکړم، ورته یم یاره ما سره چې کوم دی ټوټل 13 کارنر راکړه. نو ګوره که زه په شیپ باندې کلیک وکړم نو دې به تا سره 13 نوټ درکړي، یو نوټ باندې ودرېږي او دې نه ته ځان سره څه جوړ کړه؟ سټار جوړ کړه. بعضې لوګو جوړې شوي که نه هغې شاته چې کوم سټار پروت وي تا سره، یا کلرونه یې بدل کړي چې هر یو کلر هغې ورته اخلي. کوم چې د زیا انسټیټیوټ چې تاسو لوګو ګورئ نو هغه هم تاسو سره چې کوم دی په همدغې طریقې سره جوړه شوې ده. نو ګوره ما دې راواخیستلو، دلته ما کېښودو، نو ګوره دا تا سره چې کوم دی د 13 والا نوټوس چیرې یو سټار دی در سره. همدې طریقې سره که ته راخلې نو څو پورې موږ اخیستلی شو؟ زه که دلته راشو ورته ورکړم فار ایګزامپل 80 نو تاسو 80 پورې هم اخیستلی شئ. آخري اندازه چې د دې کوم ده هغه موږ سره 380 ده. تر 380 پورې موږ کولی شو په دې کې نوټ واخلو، د دې نه اضافه نوټ موږ بیا نشو کولی چې ځان سره ډرا وکړو او یا ځان سره جوړ کړو موږ. نو ګوره دې طریقې سره ما دا راواخیستلو، هغې نه بعد مې دې کې کلر واچولو. که ته د دې اندازه فار ایګزامپل دې طریقې سره داسې راوړي نو ته کېښود کولی شي. که دې په منځ کې ته فار ایګزامپل ټکس لیکي نو دلته راشي دا واخله ځان سره. که پښتو ټکس لیکي یا فار ایګزامپل انګلیش ټکس لیکي نو زه فار ایګزامپل لیکم چې ډسکاونټ، نو داسې طریقه به وکړي را به شي دلته به ولیکي چې ډسکاونټ، او د هغې نه بعد به راشي دا چې کوم آبجکټ دی نو دا به دلته راولي او دې کې به ته څنګه کړي؟ کې به ږدي ځان سره. یعنې مطلب دا نه چېرې دا ټکس به د دې په منځ کې موږ زه وایم چېرې دا ډیزاین موږ سره په کومې طریقې سره کېږي. نو ته کولی شي چې د دې پولیګان د لارې مختلف قسمه ډیزاینونه، مختلف قسمه سرټیفیکیټ، مختلف قسمه لوګو، همداسې مختلف قسمه نور شیان موږ ډیزاین کړو او د دې د لارې موږ څنګه کړو؟ ځان سره جوړ کړو. بیا ګوره کله چې زه دا ختم کړم نو دا خو هغه ډیزاینونه چې کوم موږ سره یعنې تر اوسه پورې موږ هغه ډیزاین وایو چې هغه خپله په کورډرا پروګرام کې شامل دي او په هغې کې موږ سره شته دي. سټار وګوره دا هم تا سره چې کوم دی یو سټار دی د مخکې نه جوړ شوی دی تا سره. چې کله ته دا سټار راوالې او دا ډرا وکړې نو وګوره دا 15 کارنر والا سټار دی در سره، او ته کولی شي چې د دې نه استفاده وکړې په اسانه طریقې سره. یعنې ضروري نه ده چې ته یو سټار واخلې او هغه جوړ کړې. که سټار دې په کار نو تیار سټار هم تا سره شته دی. بیا که ته په دې سټار کې تغیرات راوړې نو ګوره دلته راشي تغیرات راوړه، ډایرکټ ورته یم ما سره چې کوم دی 80 کونجونه یا 80 کارنر راکړه نو ته به 80 کارنر دې نه ځان سره څنګه کړي؟
وابخلې ځان سره او هغه به تا سره څه کي دې درته درکړي. بیا که ته مثلا ته شیفټ د لارې دې کې تغیرات راوړي نو دې ځای هم ته کولی شي یو کونج باندې ودرېږي زه ورته یم یاره دې کې داسې تغیرات راوړم یاره داسې تغیرات پکې راوړم کوم رقم تغیرات چې ستا په کار وي هغه رقم تغیرات د دې لارې موږ کولی شو چې په دې سټار کې راولو موږ. یعنې دا هغه سټار دی موږ سره چې تیار موږ سره جوړ شوی دی. ضرور نه ده چې موږ یو خپل سټار جوړ کړو. که ته وایې چېرې ما سره یو سټار تیار جوړ شوی وي نو هغه ته د دې نه اخیستلی شي او د دې نه ته راوستلی شي. بیا تا سره کمپلیکس سټار دی. د کمپلیکس سټار مطلب دی چې دا هم یو سټار دی سره تیار مخکې نه جوړ شوی نو د دې او د هغې ترمنځ فرق دا دی چې دې ډبل راغلي موږ سره. څنګه راغلي موږ سره؟ ډبل. نو ګوره په دې کې موږ سره څو کارنر دي فی الحال 9 کارنر دي او 2 یعنې مطلب موږ سره چې کوم دی دې ډیزاین ډبل دی موږ سره. نو که دې کې ته کلر اچوې نو ته کلی شي چې یو سپین ایریا کلر دی او بل موږ سره سور ایریا کلر در سره موجود دی. که دا ته زیاتول غواړې نو دلته راشي ته دا هم زیاتولی شي. اوس 3 شو زه ورته یم یاره ما سره 1 پکار دی یا فار ایگزامپل داسې ما سره 3 نو 3 نه موږ زیات نه شو 4 نه زیات یا د 3 نه موږ زیات نه شو اخیستلی. او که ته وایې چې یاره ما سره دا زیات پکار دی نو دې ته راشي دا هم ورته زیات کړه دې طریقې سره. یعنې دا هم تا سره چې کوم دی د هغې په ضد څه دی یو سټار دی در سره او ته کولی شي دا سټار د مخکې نه څنګه کړي جوړ کړي او د دې سټار نه ته استفاده وکړي. بل ته وګوره په دې کې تا سره چې کوم دی ګراف پیپر دی. لکه څنګه چې مایکروسافټ ورډ کې موږ سره ټیبل دی په همدې طریقې سره موږ سره په کورولرا کې ګراف پیپر موجود دی. خو د ګراف پیپر او د هغې ترمنځ فرق دا دی چې په دې کې لیکل کیږي نو یو ټیکس په ځان طریقې او په دې کې به جوړې او په مایکروسافټ ورډ کې خو چې کله زه لیکل وکړم او ټایپ بټن سره مخکې ځم نو نور سیلونه هم جوړېږي را سره نورې روګان هم راځي را سره او په دې کې هغه خبره تا سره نشته. ګوره چې کله ته په کلیک وکړې د کلیک نه بعد ته وګوره په دې کې چې کوم دی تا سره دا ګراف پیپر دی نو فی الحال ما سره چې کوم دی 4 کالم او 4 روم یا 3 کالمز او 4 چې کوم دی روم سره موجود دي. نو زه هم چېرې ما سره دا راکړه نو ګوره دې طریقې سره دې تا ته درکړي او د هغې نه بعد دلته ځان سره څه وکړه د دې نه استفاده وکړه. بعضې اناونسمنټ یا بروشر تاسو لیدلی په هغې کې د فیس ذکر شوی وي یا نور شیانې پکې لیکلی وي نو ته کولی شي چې دا راواخلې ځان سره او بیا په هر یو کې ته لیکلو کې فار ایگزامپل ما ولیکلو چې نیم د هغې نه بعد د دې نه به یو ډوپلیکیټ اخلي او بیا به دا دلته راوړي او بیا به چې کوم دی د دې سیټینګ دوماري ځان سره کې فار ایگزامپل زه لیکم چې کنټرول A سره مې دا سلیکټ کړلو او دې مې ختم کړو ډبل کلیک او دې کې فار ایگزامپل ورته ولیکلو چې فار ایگزامپل فادر نیم همدې طریقې سره دا به دې کې ته فیټ راولي یعنې جوړې به ته په خپله خوښه باندې بیا به همداسې ورو ورو په دې نورو سیلونو کې موږ څه کوو لیکل به ځان سره. که ته غواړې چېرې دا کم راشي نو بیا ته راشي په دې ګراف پیپر باندې کلیک کوه ورته ما سره چې کوم دی 2 دا راکړه 2 دا راکړه نو چې کله ته ډرا وکړي نو ته وګوره تا سره د هغې اندازه څنګه شي کمه شي در سره. که ته اوس دې ته کلر ورکوې نو کلر هم ورکولی شي. که ته دې دا باډر سایز غټوې نو دا باډر سایز هم غټولی شي. نو زه ورته یم یاره دې طریقې سره یو ډیزاین پکار دا راواخله. که ټیکس میکس پکې لیکي نو ته راشه دا ټیکس واخله بولډ یې کړه ځان سره د هغې نه علاوه چې کوم دی دلته دا سټایل ورته چینج کړه. زه ورته دا سایز زیاتوم دې ځای نه فار ایگزامپل دلته ما ورته ولیکلو چې فار ایگزامپل DIT یعنې یو ټیبل وي چې د ټیبل استفاده کوي بل ته که ډیزاین ته استفاده ته کوي نو ډیزاین استفاده ته هم کولی شي. نو ما فار ایگزامپل دا لیکل دلته پکې وکړو نو لیکل که کې لیکل وکړه پکې او که لیکل نه کوي نو داسې طریقه وکړه چې راشه دې کې نور معلومات دې کې ته مطلب د ټیبل شکل ته جوړې نو هغه ته هم کولی شي چې دې دارې څنګه کې ځان سره جوړ کړي ځان سره. بل تا سره په دې کې سپریل دي نو د دې سپریل مطلب دا چې دا هم موږ سره په ډیزاین کې استعمالیږي. که فار ایگزامپل په دې باندې کلیک کړم نو 2 رقمه سپریل موږ سره موجود دي. یو سیمیټریکل سپریل دی او بل موږ سره لوګریتمیک سپریل دی. موږ سره د دې دواړو ترمنځ موږ سره فرق څه دی. که زه فار ایگزامپل دا لوګریتمیک سپریل راواخلم او دې ته ورکړم فار ایگزامپل چې ما ته دا راکړه فار ایگزامپل 12 لینه راته راکړه نو که ته ډرا وکړې دا دې کې تا سره 12 لینه شته دی خو فی الحال صحیح طریقې سره نه ښکاري. هغه وجه دا ده موږ سره چې دا لین کله موږ اخلو دې کې چې داخل کې څومره لینونه دي یو لین چې تا سره راځي که دویم لین راځي نو هغه به د هغې یو په 2 راځي در سره. که دریم لین راځي نو هغه به د هغې یو په 3 راځي. یعنې که مطلب لینونه زیاتېږي د لینو زیاتېدا سره به چې کوم دی د لینونو ترمنځ چې کوم مسافه ده هغه به یو په 2 کېږي در سره. که دا هر څومره ته زیات کې فار ایگزامپل که زه دلته راشم ورته ما ته دا 100 راکړه نو که زه دا ډرا وکړم په دې کې 100 لینه موجود دي موږ سره خو فی الحال د هغې اندازه یو په 2 شوې ده تا سره. زه ورته یم نه باید ټولو اندازه موږ سره یو شان وي نو بیا د هغې دپاره څه کار وکړه چې سپریل واله او دلته سیمیټریکل سپریل انتخاب کړه. که دلته ته راشي 100 لین ته اخیستې او دا ته ډرا وکړې نو ګوره د لینونو ترمنځ چې کومه مسافه ده هغه ټیک راغلی ده سره
اوس 100 لین دی چې یو لین یو بل لین ته ځي نو هغه لین مسافه تا سره څنګه ده یو شان ده تا سره او تا سره په یو رقم جوړه شوي مسافه ده. اوس دې پته به څنګه لګېږي موږ سره که د دې اندازه مونږ کمه کړو. فار ایگزامپل 12 لینه راته راکړه چې کله ته دا ډرو کې نو ګوره ته د دې لین نه واخله تر اخره لینه پورې چې د یو نه بل لین ته مسافه ده نو هغه څنګه ده سره سیم ټو سیم ده در سره. نو بعضې ټایم کې موږ سره ضرورت وي د دې سپریل چې که زه دا استعمالوم نو ته کولی شي د سپریل استعمال د دې ځای ځان سره څنګه کړي وکړي ځان سره. نو موږ سره په پولیګان کې دغه څه خبرې وي چې یو موږ سره پولیګان و سټار و کمپلیکس سټار و بل را سره ګراف پیپر و او بل را سره څه و په آخر کې سپریل و را سره. بل تاسو وګورئ په دې کې موږ سره شیپ دی نو دا خبرې موږ سره ډېرې سمپل خبرې دي. په شیپ کې تاسو وګورئ بیسک شیپ ارو شیپ فلو چارټ شیپ بینر شیپ او بل کلی آوټ شیپ. لومړی تاسو وګورئ بیسک شیپ. په بیسک شیپ کې تاسو سره تیار ریډیمیډ ډیزاینونه جوړ شوي دي. کوم یو ډیزاین چې ستا په کار وي هغه ډیزاین نه ته استفاده کولی شي. فار ایگزامپل دا ډیزاین دی ورته هم دا راته راکړه نو دلته ته کتلی شي دا ډیزاین به تا ته څنګه کړي در به کړي درته. که فار ایگزامپل ته چېرې دا ډیزاین صحیح نه دی زه یو بل ډیزاین نه اخلم نو زه هم دا ډیزاین راته راکړه نو ګوره دې طریقې سره ته دا ډیزاین نه اخیستلی شي د دې نه استفاده کولی شي. په همدې طریقې سره دې کې نور ډیزاینونه تا سره ورته میره دا ډیزاین په کار ته دا ډیزاین ځان سره راواخله او دلته ځان سره کېږده ورته میره دا ډیزاین په کار ته دا ډیزاین ځان سره راواخله. یعنې دا هغه ډیزاینونه دي موږ سره چې د مخکې نه جوړ شوي دي او دې ته ضرورت نشته چې ته په خپله خوا باندې څنګه کړي دا ډیزاین کړي. یعنې موږ که چېرته دې ته ضرورت وي په ډیزاین کې نو بیا ته راشي د دې نه ته اسانه طریقې سره استفاده کولی شي. بیا د دې موږ سره چې کوم دی لاین سټایل دی نو ګوره که زه وایم چېرې دې ته یو لاین سټایل ورکوم نو ته لاین سټایل هم دې ته ورکولی شي. زه څنګه لاین سټایل دې ته ورکوم فار ایگزامپل دا د مړۍ چې کوم چاپ دی ما سره زه ورته هم د دې آوټلاین چې کوم دا سټایل دی دا بدل کړم نو ګوره دلته راشي تا سره مختلف قسمه لاین سټایل دی ورته هم دا لاین راکړم نو پته نه لګېږي په دې کې ته به F2 وي دا به لږ ځان سره رانږدې کړي او دلته د دې دا سایز چې کوم دی دا به زیات کړي ته ځان سره. چې کله دا ته زیات کړي او دا کلر ته بدل کړي نو اوس به تا ته پته ولګېږي چېرې ما سره د دې لاین څنګه دی په دې طریقې سره راغلی دی. نو که تا سره مختلف قسمه لاین سټایلونه دي فار ایگزامپل زه دلته راځم دا مړۍ چاپ ما انتخاب کړلو او په دې کې ورته مې دا سټایل زمانو پکارو نو زه دلته رالم په دې شیپ مې کلیک وکړلو. شیپ نه بعد فار ایگزامپل د مړۍ چاپ دی تا سره دې ته ما یو لاینس ورکړو او د لاین نه علاوه چې کوم دی فار ایگزامپل ورته مې یو بل سټایل پکار دی نو دا راته راکړه. که ته اندازه دې ته زیاته کړي نو اندازې نه بعد د کتلی شي چې د هغې ډیزاین به سره څنګه شوی وي بدل شوی وي. نو تاسو سره مختلف قسمه ډیزاین دي چې هر قسم ډیزاین تاسو په دې لاین کې پکار وي نو هغه تاسو دې نه څه کولی شئ اخیستلی شئ. یعنې تاسو بیا دا په خپله چیک کې سره یو ډیزاین تاسو وګورئ تیار جوړ شوي ضرورت نشته چې په ایډیټینګ وکړي. بل تاسو سره ارو شیپس دي نو په دې کې هم تاسو سره تیار ډیزاین شوی دی. فار ایگزامپل ورته یو ډیزاین نه سره پکار دی په دې طریقې سره نو ته دا راواخله. که په دې کې یو کلر ته اچې نو دا کلر هم اچولی شي. که ته د دې دا لاین سټایل زیاتوي او بیا راځي دې کې ورته دا اندازه زیاتوي نو دا هم زیاتولی شي. که ټیکس میکس د دې د پاسه لیکي فار ایگزامپل زه لیکم چې ایډرس او د ایډرس نه بعد فار ایگزامپل دا راوړم دې اندازه زیاتوم او دا دلته ځان سره ږدم فار ایگزامپل دې طریقې سره. یعنې مختلفو ځایونو کې د دې استعمال مونږ کولی شو. زه ورته هم لږې بولډ کړه دې طریقې سره. همداسې ورته مې دا شیفټ نه و په کار ما سره ایرو شیپ یو بل سټایل را سره په کار دی نو دې طریقې سره تاسو دا سټایل ځان سره راواخلئ. یعنې په دې کې هغه سټایلونه چې هغه مخکې نه جوړ شوي دي د ډیزاین لپاره د دې کومو ضرورت موږ ته نشته دی را سره. نو چې هر یو ډیزاین تاسو په کار وي د هغه ډیزاین استعمال په دې ځای کې تاسو کولی شئ. بیا که د دې لاین سټایل کې ته تغیرات راولئ نو لاین سټایل کې هم تغیرات راوستلی شي. علاوه د دې نه که د دې دا سایز غټوي نو دا سایز یې ته هم څه کولی شي غټولی شي دې ځای نه. بل تا دې کې وګوره نو په کې څه نشته در سره ته دې کې بل تا سره چې کوم دی شیپ کې تا سره فلو چارټ شیپ دی تا سره. که مثلا زما فلو چارټ شیپ په کار وي نو ته راشي دې نه فلو چارټ شیپ انتخاب کړه ورته هم فار ایگزامپل دلته یو دا شیپ را سره په کار دی دې طریقې سره دا ځان سره واخله او په دې طریقې سره دلته څنګه کا راوړې نه ګوره دا شي نه هغه ډیزاینونه چې مخکې نه جوړ شي دا ته خپل هم جوړولی شي. که مثلا ته دا راواخلې او بیا په دې شیپ باندې کلیک کړي بیا مطلب دا وروسته خبره ده مونږ به وایو که په دې نوټ کلیک کړم نو دې نه به دغه نوټ به څنګه شي ډیلیټ به شي را سره. یعنې زه خپل هم جوړولی شم که یو نوټ ته ډیلیټ یې ورته هم هماغه ډیزاین راته جوړ کړه نو هماغې طریقې سره ډیزاین ته خپل هم جوړولی شي. خو هلته تا سره تیار پراته دي. که ته مثلا وایي چېرې زه جوړوم نه یا جوړولی نه شم زه ورته یم چې تیار ډیزاینونه نو دلته راشي دا تیار ډیزاینونه په دې کې تا سره موجود دي. نو تاسو هر یو ډیزاین چک کولی شئ کوم ډیزاین چې ستاسو په کار وي هماغه ډیزاین تاسو ځان سره راواخلئ او تاسو دې کې څنګه کې ځان سره استعمال کړئ.
باقي د لاین خبره په ټولو کې تاسو سره یو شان ده که ته د لاین چینج کړي نو د دې لاین اندازه به کله معلومیږي چې کله د دې اندازه موږ زیاته کړو نو که کلر ملر پکې اچو نو کلر هم پکې ته اچولی شي اني کلر چې ته پکې اچې که زه هم چېرې ما سره یو بل سټایل پکار دی نو ګوره دې کې تاسو مختلف قسمه سټایل لیدلی شي هر یو سټایل چې تاسو پکار وي هغه سټایل تاسو راوالئ او دې کې ځان سره څنګه کوئ راوالئ ځان سره بل موږ سره په دې کې چې کوم دی بینر شیپ دی په بینر شیپ کې موږ سره مختلف قسمه شیپ موجود دي که زه وګورم ورته مېره ما سره دا شیپ پکار دی نو که ته دا ډرو کړي ځان سره نو دا شیپ تا سره دلته شته دی زه ورته یم چېرې دا شیپ نه دی پکار دلته راشه دا شیپ انتخاب کا ورته یم دا شیپ پکار دی او په همدې طریقې سره نور د دې نه علاوه چې کوم دی په دې کې نور شیپ تا سره هم شته دی ورته مېره دا شیپ دې کې پکار دی نو ته دا ځان سره راواخله دې سره دا شیپ انتخاب کړئ یو کلر ورته ورکړه ورته مېره دا شیپ پکار دی سره یعنې دا هغه ډیزاینونه دي چې مخکې نه تا سره جوړ شوي دي ورته ما سره فار ایگزامپل دا یو شیپ پکار نو ته دا راواخله ځان سره دې نه علاوه ته پکې دې سره دا ډیزاین د تا سره دا پکې موجود دی نو ته دا ډیزاین راواخله یعنې ډیزاین چې ته انتخابي او د هغې استعمال ځان سره کوې نو د استعمال ته کولی شي بیا ګوره په دې شیپ کې یو څه نورې خبرې دي کله چې ته دا ډرو کې ځان سره اني شیپ چې ته راواخلې نو په دې بینر کې تا سره دا کلرونه ښکاري یو زیډ کلر دی بل سور کلر دی او بل تور کلر دی نو کله چې زه دې سیز کوم نو دا سیز د دې تور کلر په واسطه زه کومولی شم نو ضرور سره چې دې راکړي که د دې په دې شکل کې ته تغیرات راوړي نو د دې تغیراتو د راوستلو لپاره چې کوم دی دا زیړ سور تور کلر ته استعمالولی شي مثلا دې ته ما دا کلر سور کړلو ورته یې مېره په دې باندې ودرېږه په شیپ باندې به کلیک کړي دا دوه دانې به تا ته پاتې شي ځان سره نو دې طریقې سره چې کوم دی موږ داسې اندازه کمولی شو که ته یاره د دې اندازه غټه غواړې نو ته داسې کار وکړه چې دا داسې علم دې راښکته کړه ځان سره نو زه د دې اندازه دې طریقې سره داسې غټولی هم شم په دې به ودرېږي داسې او که ته چېرې دا سور نو دې طریقې سره چې کوم دی دې اندازه موږ داسې کمولی شو دې باندې یو کلیک او د کلیک نه بعد دا لږ داسې به راوخېږوئ دې داسې یعنې د دې دوه کلرو په واسطه باندې د ابجیکټ کې موږ څه راوستلی شو تغیرات راوستلی شو علاوه دې نه پکې نور څه خاص خبره نشته موږ سره بل موږ سره په آخر کې کلی آوټ شیپس دي نو دا هم تا سره مختلف قسمه ډیزاینونه دي چې کوم یو ډیزاین تا په دې کې پکار وي هغه ډیزاین ته کولی شي چې ځان سره راواخلي او هغه ډیزاین په استعمال په دې کې ځان سره وکړي نو هر یو ډیزاین چې ستا پکار وي هغه په دې کې موږ سره موجود دي او هماغه ډیزاین موږ ځان سره کولی شو چې څنګه کړو استعمال کړو او یوز یې کړو ځان سره شته مشکل دی کې بیسک شیپ دی تا سره چې ضرور خبره پکې نشته تا سره مطلب هغه شیپ دی چې مخکې نه جوړ شوي دي بل تا سره ټیکس دی د ټیکس خبره موږ سره څنګه ده ګوره کله چې زه په ټیکس باندې کلیک وکړم نو د دې خپله پراپرټي راشي را سره موږ سره دوه رقمه ټیکس لیکل کېدی شي یو سټیټیک ټیکس دی تا سره او بل چې کوم دی موږ سره پرګراف ټیکس دی را سره نو ګوره چې کله زه دلته یو مثلا یو دا سلیکټ کړم فار ایگزامپل دې باندې مې کلیک وکړلو یا دلته رالم دلته یو کلیک کوم دې طریقې سره نو تاسو کتلی شئ یو ارټسټیک ټیکس او بل موږ سره پرګراف ټیکس دی نو دغه دوه رقمه ټیکس موږ سره موجود دي کله چې ته کلیک وکړې او دلته دا کلیک وکړې او دا لیکل کې دغه لیکل چې کوم دی اندازه نه لري یعنې مطلب څومره لیکل چې موږ کولی شو د اندازې نه بغیر په دې پیج کې که زه څومره هم لاړ شم دا لیکل به تا سره کېږي دغې لیکلو ته موږ چې کوم دی ارټسټیک یا سټیټیک ټیکس ورته ویلی شو بیا که موږ وایو چېرې پرګراف ټیکس څنګه دي نو پرګراف ټیکس داسې وي چې کله ته ټیکس انتخاب کړې او ځان ته یو پرګراف انتخاب کړې ته مېره د دې دایرې نه چې کوم دی بهر دی لیکل نه کېږي نو ته راشه د دې اندازه ځان سره زیاته کړه ورته مېره لیکل نو دا لیکل ګوره تا سره روان دي چې کله دې ځای ته دا خبره راورسېږي نو پرګراف به په خپله باندې څنګه شي راکولی شي در سره یعنې مطلب دی چې د دې اندازه اوس موږ سره معلومه شوه څومره اندازه کې چې تا اخیستې ځان سره په همدغونه اندازه کې به دا لیکل تا سره څه کېږي به در سره نو اوس تاسو خو ده چې هر یو لیکل کوئ که پرګراف لیکل کوئ نو پرګراف لیکل ورته والی او که تاسو ارټسټیک لیکل کوئ نو تاسو دې نه ارټسټیک لیکل هم اخیستلی شي بیا که مثلا زه دلته وایم چې د دې اندازه نو اندازه د دې ځای نه زیاتولی شي فار ایگزامپل دومره اندازه راکړه فار ایگزامپل ما ورته ولیکل چې زیکس بیا ورته مېره د دې فاونډس راته چینج کړو دلته راشي دا فاونډس چې کوم دی دې ځای نه ځان سره بدل کړه ورته مېره دا فاونډس پکار دی کله چې د فاونډس بدل کړو زه هم چېرې ما سره د اندازه نور هم زیات کړو 100 پورې یا 200 پورې دلته درکړي دي اندازه او د دې نه علاوه که ته خپله نوره اندازه زیاتې نو دې کې ورته ورکړه فار ایگزامپل زه ورته ورکوم چې 300 نو چې زه 300 ورته ورکړم د هغې اندازه به څنګه شي در سره زیاته به شي او د کلر خبره هماغه ده چې موږ دې نه اسانه طریقې سره دې ته څه ورکولی شو کلر ورته ورکولی شو ګوره په دې کې تا سره دا بولډ او ایټالیک کار نه کوي دا وجه تا سره څه کېدلی شي
دا لیکل مخکې نه تا سره بولډ او ایټالیک دي که ته داسې طریقو کې چې راشي دا ایریل کې واخلي نو ګوره دې دواړو تا سره کار څنګه کړلو شروع کړلو نو فلحال دا لیکل بولډ دي که ته بولډ نه دا وباسي نو بولډ نه ایستلی شي او که وایي چېرې دا لیکل ما سره بولډ کړو نو زه بېرته څه کولی شم دا بولډ کولی شم علاوه که ته ایټالیک کوې نو ته ایټالیک او که نه ایټالیک کوې بغیر د ایټالیک راوله بل تا سره انډرلاین نو که ته انډرلاین غواړې نو دې لاندې ته کولی شي یو لاین هم راولي بس دا ټولې خبرې چې کوم دی تا سره شارټکټ نه هم کېدلی شي چې موږ کنټرول بي سره دا بولډ کولی شو او همدې طریقې سره کنټرول بي سره او ښه کنټرول بي انډرلاین کولی هم شو او بل چې کوم دی ایټالیک نو ایټالیک کولی هم شو او که بېرته تاسو غواړئ چې دې نه یو کلیک پې وکړئ نو دا به څنګه شي در سره ختم شي هماغه مایکروسافټ ورډ کې تاسو دا خبرې کړي دي دا هغه خبرې دي چې موږ تکرار کړي دي بل تا سره لیفټ سینټر رایټ فول جسټیفای فورس جسټیفای د دې مطلب موږ سره څه دی مثلا دا لیکل موږ دلته کو د یو پاراګراف زه لیکم دلته ما ورته ولیکلو فار ایگزامپل چې ضیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساینس ما دلته څه لیکلو په دې طریقې سره بیا راغلم دلته مو لیکلو فار ایگزامپل منیجمنټ ساینسز دې طریقې سره د دې اندازه که ته زیاته که لږه دلته به راشو دا اندازه به دې ځای نه موږ زیاته کړو اوس ګوره دا لیکل موږ سره شوي دي دا لیکل د کوم ځای نه موږ سره پراته دي فلحال لیفټ طرف ته پراته دي که نه که ته غواړې چې دې ایډجسټمنټ وکړې نو فلحال نن دي لیفټ طرف کې خو پراته دي که ته وایې چېرې دا سینټر ته راوړو نو ګوره هغه دویم لاین چې دی پسې شروع شوی هغه به چېرته راشي موږ ته سینټر ته به راشي که ته وایې چېرې دا لیکلو چې کوم دی دا رایټ ته پکار دي نو دې ځای نه ته راشه رایټ کې واخله او که ته وایې چېرې دا لیکل ما ته فول جسټیفای پکار دي نو دې ځای کې فول جسټیفای واخله فول جسټیفای څو لیونونه دي ما لیونو مطابق به تا ته درکړي که لیفټ کې وي که رایټ کې وي که په سینټر کې وي او فورس جسټیفای مطلب دی چې دا لاین به تا سره څه کوي مکمل که کم وي د سره ام دی چې دی هغه سپیس به دی هر کرکټر تر منځ درکوي درته او لاین ته به ځان څنګه کوي رسوي به نو پکار ما ته دا دی چې په ډیزاینینګ کې دا چې دی زه څنګه وساتم نن وساتم نو چې کله نن شي په خپله خوښه باندې چې کوم ټیکسټ لیکي نو ته کولی شي دا ټیکسټ ځان سره څنګه کړي ولیکي بل دې کې ته ګوره دا دوه کمانډ کار نه کړي در سره دا به کوم ټایم کې ان کېږي کله چې موږ پاراګراف راواخلو اوس ګوره موږ په ارټسټیک کې څومره لیکل وکړو دا نه ان کېږي کله چې موږ پاراګراف لیکل کوو نو هغه پاراګراف لیکلو سره دې ان شي نو زه راځم دلته پاراګراف سټارټ کوم او په دې کې لیکم فار ایگزامپل سیز دې ته لږ زیاتوم لږ مې بولډ کړلو دلته راغلم فار ایگزامپل ما ورته واخیستو 6 دلته ما ورته ولیکلو فار ایگزامپل کمپیوټر کورسز او د هغې نه بعد اعلان دې رالم زه هم چېرې فار ایگزامپل کمپیوټر کورسز به ما سره څه شی وي ډي آی ټي به یې را سره ډي بي ای به یې را سره ډیل به یې را سره دې طریقې سره خو تاسو په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې ویلو چې بولټس موږ دې ته ورکړو که نه نو دلته بولټس چې دي صرف یو رقم بولټس په دې پروډرا کې موجود دي تا سره نور که ته جوړې هغه به خپله ته ځان ته ډیزاین کې او جوړې به دلته چې کوم بولټس دی هغه تاسو کتلی شي نو زه ورته یم چې دا بولټس راته راکړه چې کله ته آن کې ده او دلته راشي ورته ولیکي فار ایگزامپل ډي آی ټي زه ورته یم لیکم فار ایگزامپل ډي بي فار ایگزامپل لیکم ډي ایل نو زه به داسې کار وکړم چې دا به لږ رانږدې کړم چې دا موږ سره معلوم شي دا بولټس چې شته که نشته را سره تاسو ته ښکاري که نه دا نقطه دا هغه بولټس دي چې موږ ورکړي ورته هم دا مه راکوه چې کله دلته نن کي نو هغه به تا سره څنګه شي ورک به شي دا ټول سلیکټ کوه ته هم دې ټولو نه دا بولټس ختم کا چې کله ته په دې باندې کلیک وکړي نو دا بولټس به دې نه څنګه کېږي ختمېږي به کله چې په دې بولټس باندې ته کلیک وکړي نو دا بولټس بېرته څنګه شي ورسره را پیدا شي در سره نو زه هم چېرې بولټس ما سره په کار دي نو ته د دې نه بولټس واخله او که نه یې په کاره نو ته دې نه څنګه که ځان سره ختم کړه دا هغه بولټس دي چې په روډرا پروګرام کې د دې استعمال نشته ځکه چې دا ډیزاینینګ دی او دا سمپل بولټس دي بل تا سره چې کوم دی په دې کې ډراپ کیپ دی در سره د دې مطلب موږ سره څه دی که مثلا زه یو پاراګراف کې لیکل کوم دا هم د پاراګراف پورې اړه لري یا ته یو اخبار لیکي ځان سره فار ایگزامپل دلته تا لیکل سټارټ کړل تا دلته فار ایگزامپل ولیکلو چې زیکس انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساینس یعنې که هر څه ته لیکي ورته هغه لیکلی شي بیا مثلا دلته تا نور لیکل وکړلو زه ورته یم چېرې دغه زیکس کې چې کوم لومړنی حروف راځي باید دا تا سره څنګه وي غټ وي در سره نو ته راشي په دې کلیک کا تا سره به د دې لومړني حروف څنګه شي در سره غټ به شي که ته چېرې د یو لاین غټ شي نو بیا د یو لاین دپاره به دا یو لاین سلیکټ کړي ته دلته به راشي په دې به کلیک کړي نو هغه یو لاین چې کوم دی هغې دغه حروف به تا سره څنګه شي غټ به شي در سره
او که ته وایې چېرې نه دي په کاره نو بېرته په دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک ته وکړي نو تا سره به چې کوم دی دې خپل نارمل حالت ته لاړ شي. کورولرا څه شوله؟ ها دې خو وګورئ. نو ګوره دې طریقې سره چې کوم دی په آرټسټیک لیکلو کې چې کوم دی موږ دغه دوه کمانډ استعمالولی شو. نو سمپل طریقې سره چې کوم دی تاسو که دا استعمالوئ نو دا بولډس دي او دا چې یو ټیکس کې موږ یو ورډس یا یو کریکټر غټ غواړو نو تاسو بیا د دې نه استفاده کولی شئ. بیا تا ته وایي آخر کې چې کوم دی کریکټر فارمیټینګ دغه څه خبرې چې دلته تکرار شولې دا ټولې په دې کې تاسو سره څنګه دي موجود دي در سره. مثلا دلته ما څه لیکل وکړه راغلم دې کې مې دا سیز زیات کړو ورته لږ مې بولډ دلته ما لیکل وکړه داسې طریقې سره زه ورته مې دې لیکلو کې تغیرات راوړم نو دا سلیکټ که ځان سره دلته راشي پر کریکټر فارمیټینګ کې انډرلاین پکار دی که نه دی پکار ښکاري درته زه ورته هم دې طریقې ستاسو دلته ګرځي کې هماغه انډرلاین هماغه ډیزاین به تاسو د ټیکس لاندې درکړي زه به دا سیز د غټ کړم چې صحیح معلوم شي ښکاري که نه نن دې نو زه ورته مې کوم رقم انډرلاین پکار دی هماغې طریقې سره به دا انډرلاین تا ته درکړي خو چې دا ته سلیکټ کړي زه ورته مې سټریټ لاین چې کوم هغه بره لاین تا ته درکړي نو هغه پکار دی که نه دا ته وخت نه ورته سټریټ لاین ورته هم راکړي دې د پاسه د ټیکس د پاسه چې مایکروسافټ ورډ کې تاسو ویلي ده اور لاین مطلب په سر باندې چې کوم د دې لاین راځي نو هغه پکار دی که نه دې ځنه ته هغه اخیستلی شي. بل آفر کیس نو ته دې ځنه که آفر کیس سمال کیپس کې غواړي که نه په غټو حروفو یعنې مطلب دلته تا وړو حروفو او غټو حروفو باندې ټیکس کړي دي دلته د کې فلاکس ان کړلو لیکل دې وکړه بیا دې آف کړو فار ایگزامپل لیکل دې وکړلو دې طریقې سره نو دوه رقمه لیکل شو سره که نه نو که ته دا غټ غواړي او یا ته واړه غواړي نو دې ځنه ته دواړو استعمال ځان سره کولی شي. آل کیپس مطلب ټول غټ کا سمال کیپس مطلب دا چې کوم په وړو حروفو دي وړو او کوم چې په غټو دي هغه غټ. بل تا سره پوزیشن دی نو پوزیشن کې ګوره سبسکرپټ او سوپر سکرپټ تاسو چې په مایکروسافټ ورډ کې سبسکرپټ او سوپر سکرپټ شته که نه موږ سره مثلا دوه دلته راغلم دغه ټول به نن کړم چې کوم موږ دلته ویلي دي دا به هم نن کي دلته به راشي دا به هم نن کي نو هغې نه بعد به داسې طریقه وکړو دلته چې دې سره کوم نن دي نو دا به هم نن کړو موږ دلته دا به هم نن کي چې دا لاینونه ترې ختم شي در سره ورته هم دا دوه چې دي دې په مربع راولل نو ته راشي څه والا ورته والا سبسکرپټ یا سوپر سکرپټ او کومه چې څنګه راوله راته توان راوله نو بیا سبسکرپټ ورته والا یعنې دا دې لپاره استعمالېږي کله چې موږ یو کتاب پوخ ډیزاینو فزیک ریاضي کیمیا نو هغې دپاسه تاسو ډیزاینونه لیدلي وي که نه نو هغې د راخیستو لپاره چې کوم دی بیا د دې نه ته استفاده کولی شي. نو دا موږ سره څه خبره شوله د ټیکس خبره شو موږ سره نو دوه رقمه ټیکس و چې یو آرټسټیک او بل موږ سره دا خپله چې کوم موږ سره موجود یا پاراګراف ټیکس نو دا موږ سره موجود بل موږ سره ټیبل دی زه مخکې enough for